السلام علیکم. په خیر راغلی. نن زمونږه بل ایم اس ورډ پریکټیکل نیو کلاس دی. امید دی تاسو به پریویس چې کوم کلاس دی هغه به تاسو په هغه باندې پریکټیس کړی. په هغه کلاس کې مونږه پیراګراف چې کوم دی ګروپ دی په هغه کې مونږه څه کمانډ چې کوم دی سټډي کړو او په هغه باندې مونږ کار کړو. نو امید دی تاسو په هغه باندې پریکټیس کړی. که ویډیو مو خوښه شوي نو څوک چینل سبسکرایب کړئ او که څوک نوي هغه هم چینل سبسکرایب کړئ او کوم چې لاس زموږ سره کوم پریویس کلاسونه شوي د ایم اس ورډ او د آی سی ټي نو هغه تاسو هلته په چینل باندې پلی لیست دی د آی سی ټي په نوم باندې پلی لیست دی او د ایم اس ورډ چې کوم دی هم پلی لیست دی نو تاسو هلته هغه کتی شئ. تاسو راشئ دلته ویو چینل ته راشئ. نیو ماډرن سکیل اکیډمي دا زمونږ چینل دی. نیو ماډرن سکیل اکیډمي تاسو په سرچ کې هم ورس کولی شئ. دلته راشئ په دې کې بیا پلی لیست ته راشئ. پلی لیست باندې چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو سره به دلته کمپیوټر ټیپس اینډ ټریکس دا چې کوم دی په دې کې ویډیوز دي ډېر انفارمیټیو ویډیوز دي. ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي ډي آی ټي چې کوم دی آی سی ټي چې کوم سبجیکټ دی دغه په دې کې دي تقریبا 10 لیسن دي او بیا زموږ سره ایم اس ورډ پریکټیکل کورس چې کوم دی هغه د دې لیکچر 1 2 3 هغه دلته دي سټپ بای سټپ. نو دلته چې کوم دی موږ د ایم اس ورډ چې کوم لیکچر دی هغه اپلوډ کوو. صحیح شو. نو راځو کلاس طرف ته. ها د ټول ناول به تاسو ایم اس ورډ اوپن کړئ. نو په لاست کلاس کې موږ د پیراګراف د دې ځینې والا د دې ځای پورې دي ته پیراګراف ګروپ وایي په هغه کې موږ د دې ځای پورې چې کوم دی دا سټډي کړو. نن به موږ په دې کې دا سټډي کوو. د ټول نه اول زه د پریکټیس لپاره لیکم آر ای ان ډي او بیا شیفټ بریکټ اوپن او بریکټ کلوز او بیا به انټر کړئ. سوري از ایکول ټو به مخکې لیکئ از ایکول ټو RAND bracket open bracket close او انټر. دا زموږ سره د پریکټیس لپاره چې کوم دی دا سنټنس موږ په اسانۍ سره لیکلی شو. صحیح شو. ها اوس زه غواړم که نه په دې کې زموږ سره د پیراګراف ګروپ کې لاونی دغه زموږ سره لاین ان پیراګراف سپیسینګ د دې نه چې ته د پیراګراف کم سپیسینګ دی که نه د لاین هغه ته څه کولی شي چینج کولی شي. فار ایګزامپل دا تاسو سلیکټ کړئ دا به څه کوم سلیکشن به وکړم. سلیکشن چې مې وکړو دلته به راشم مې لاین ان پیراګراف سپیسینګ په دې به کلیک کړئ د ډراپ ډاون مینو باندې. په دې کې ګوره 1.15 دی. زه هم چېرې دا دې زما سره نو سپیس کم شو که نه تاسو کتی شي. زه لږ نور هم انکریز کوم 1.5 شو 1.5 ما کو. صحیح ده. بیا زه هم چېرې 2.5 شو. بیا زه غواړم چې نورې 2.5 شو 3.5 شو. نو څومره تاسو کتی شئ که نه چې موږ سره پیراګراف چې کوم لاین دی هغه په منځ کې چې کوم سپیسینګ دی هغه د دې ځای نه تاسو څه کوئ انکریز کولی شئ. خو نارملي که نه دا ډېر بد ښکاري. نارملي زموږ سره څه 1.15 یا زیات زموږ سره 1.15 دا زموږ سره چې کوم دی نارملي دا تاسو سلیکټ کولی شئ. صحیح شو. ښه بیا په دې کې زموږ سره لاندې تاسو کتی شئ ایډ سپیس بیفور پیراګراف د دې نه مخکې چې کوم دی دلته سپیس ته ایډ کولی شي. دلته لکه اوس فار ایګزامپل دلته زموږ سره سپیس نشته دی که نه نو زه غواړم چې زه څه وکړم دلته سپیس ایډ کړم. دا به زه سلیکشن به وکړم. سلیکشن مې وکړو بیا به راشم دلته لاین ان سپیسینګ ته ایډ سپیس بیفور پیراګراف نو زموږ سره دلته چې کوم دی څه شي راغلی سپیس راغلی. صحیح شو. تاسو کتی شئ که نه سپیس کریټ شو. بیا ته ریمو بیا د اپشن چینج شي د دې نه ته واپس دا ریمو کولی شي. سپیس چې کوم دی د کم لاین چې کوم دی د پیراګراف هغه نه سپیس ریمو شو که نه دا تاسو کتی شئ که نه ایډ سپیس بیفور دا کتی شي سپیس ایډ شو او چې واپس ریمو کوئ نو ریمو سپیس بیفور د پیراګراف. بیا پکې بل یو اپشن دی زموږ سره ریمو سپیس افټر پیراګراف د پیراګراف نه لاندې چې کوم سپیس دی هغه موږ ریمو کړو دلته یې نه په دې ځای کې. صحیح ده. بیا موږ واپس ایډ کول غواړو نو ایډ سپیس بیفور زموږ سره سپیس کم دی. نو په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شئ سپیس ریمو کولی شئ او سپیس ایډ کولی شئ او د هغه د لاینز په منځ کې چې کوم سپیس دی هغه تاسو انکریز کولی شئ او ډیکریز کولی شئ. صحیح شو. دا زموږ سره د لاین ان پیراګراف سپیسینګ چې کوم کمانډز وو هغه وو. صحیح ده. بل زموږ سره په دې کې دی ډیکریز انډنټ دی او انکریز انډنټ. ډیکریز انډنټ مطلب دا دی که نه ډیکریز د انډنټ لیول
اف د پیراګراف چې کوم دغه دی کنه دا موږ د خپل مارجن نه چې کوم دی د ډیکریز کیږي که تاسو دې اوکې سوري موږ علاوه فار ایگزامپل انکریز کوم ګورئ د خپل مارجن نه چې کوم دی دا انکریز کیږي د انډنټ چې کوم دی د خپل مارجن د لیول نه انکریز کیږي نو دا زیات تاسو چې کوم دی میگزین وغیرہ په کې زیات یوز کیږي دې طرف ته ایمیج زی دې طرف ته ایمیج او دې طرف ته ټیکس نه تاسو څه کولای شي انکریز کولای شي واپس یې ډیکریز کوم د خپل مارجن طرف ته تاسو د دې واپس د ډیکریز کولای شي صحیح شو نو دا زموږ سره څه دی ډیکریز انډنټ او انکریز انډنټ صحیح شو بل زموږ سره په دې کې دی left to right text direction زموږ سره د text set the direction of the text to be displayed from the left to right دا اوس زموږ سره زیات نارملی چې کوم دی د left نه direction د left to right صحیح ده زه غواړم چې right to left نو دا تاسو کتلی شئ right to left شو واپس یې زه غواړم چې یاره د left نه نارمل نو تاسو کتلی شئ که نه زموږ سره زیات دی د دې نه چې کوم دی د text چې کوم direction دی هغه ته لیفت ټو رائټ کولی شي او رائټ ټو لیفت کولی شي خو نارملی زموږ سره چې کوم اپیشلی کوم لیټرز وي نو په هغه کې زموږ سره لیفت ټو رائټ داسې وي صحیح شو د دې ځای نه سټارټ والی د لیفت نه سټارټ والی او رائټ طرف ته ځي صحیح ده ښه بل زموږ سره په دې کې یو اپشن بل دی هغه دی سارټ اپشن فار ایگزامپل دا مونږ څنګه یوز کولی شو دا مونږ یوز کولی شو صحیح شو دا فار ایگزامپل ما یو نمبر د لیکم زه به یو داسې نمبر ولیکم صحیح شو دا زموږ سره رینډم دی دا به سلیکشن درته وکړي بیا به راشي چېرته سارټ A to Z مطلب دی سارټ الفابیټس د سلیکټ ټیکسټ آر سارټ نمبر نومیریک ډیټا دا موږ سره سارټ کوي ترتیب ورکوي نمبر څه صحیح ده نو ګوره زه دا سارټ کوم زه به راشم څه په اسینډینګ نظر کې صحیح ده نو زه به څه وکړم اوکې به وکړم دا زموږ سره څه شو 3 4 5 6 7 8 دا موږ سره په یو اسینډینګ اډر کې راغله زه غواړم چې نه دا دې زما سره په ډیسینډینګ اډر کې شي مطلب د بره نه دي 8 7 5 4 داسې دي شي نو ډیسینډینګ باندې کلیک کړه او بیا اوکې کړه نو تاسو کتلی شئ که نه چې 8 7 5 4 3 داسې په دې طریقه باندې چې کوم دی موږ سره ښه بیا بي الفابیټس موږ کوو A D H او C فار ایگزامپل دا زموږ سره الفابیټس دا سلیکټ کړه سارټ ته راشه نو بیا اسینډینګ باندې کلیک کړه او بیا څه وکړه اوکې نو بي سی ډي ایچ دا زموږ سره اسینډینګ کې شو واپس موږ غواړو چې یاره دا زموږ سره په ډیسینډینګ کې شي نو څه وکړو دا تاسو کتلی شئ نو په دې طریقه باندې موږ څه کولی شو ډیسینډینګ او اسینډینګ چې کوم دی سارټ کولی شو نمبر صحیح شو ښه بل زموږ سره زه بیا دا لیکم واپس ها بیا زموږ سره بل یو دغه دی که نه هغه ته وایي شو هایډ ته وایي صحیح ده شو پیراګراف مارک ان ادر هیډینګ فارمیټینګ سمبل زموږ سره څومره فارمیټینګ کېږي نو هغه زموږ سره هایډ وي نو هغه موږ په دې کمانډس په ترو باندې چې کوم دی هغه څه کولی شو شو کولی شو فار ایگزامپل دا به سلیکټ کړي او بیا به راشي شو ان هایډ مارک دا تاسو کتلی شئ که نه ګوره ډاټس دي که نه زه لږ انکریز کوم تاسو کتلی شئ ګورم زموږ سره دا ډاټس دي ډاټس تاسو کتلی شئ دا ډاټس دي نو دا څه دپاره دا سپیس لپاره په کوم ځای کې زموږ سره سپیس چې کوم دی پرس شوی دی نو هغه زموږ سره شو کوي دې ځای کې بیا موږ انټر دغه کلی دی کوم ځای کې چې موږ انټر دغه کلی دی صحیح ده نو دا تاسو کتلی شئ بیا دلته موږ بل انټر دغه کلی دلته زه بیا انټر تاسو کتلی شئ څومره انټر چې زه دا وکوم نو هغه زموږ سره څه کېږي زه ټیپ دا وکوم نو ټیپ دپاره دا دی بیا ټیپ دا وکوم بیا ټیپ دا وکوم صحیح شو بیا شیپ انټر دا وکړم نو شیپ انټر دپاره زموږ سره دا د ټیپ دپاره نو زموږ سره چې کوم ګوره زه دا ټول اوس دا وکړم که نه نو تاسو ته به نه ښکاري دلته زه بیا واپس دا شو ان هایډ کوم نو ستاسو سره کم فارمیټینګ دی هغه زموږ سره څه کېږي شو کېږي نه نو دا په دې طریقه باندې موږ چې زموږ سره کامي څومره دي زموږ سره انټر څومره پرس شوی دی زموږ سره ټیپ څومره کلیک شوی دا هر څه موږ شو انډ کمانډ په ذریعه باندې چې کوم دی معلومولی شو صحیح شو ښه بل زموږ سره دی
پیراګراف کمانډز کې موږ سره شیډینګ فار ایگزامپل زه دا سلیکټ کوم دا ټیکست دا بشم شیډینګ ته نو دلته زه کلر چې کوم دی شیډینګ ورکولی شم زه یلو ورکوم دا ما دې دپاره ورکړو صحیح شو ها بیا چې کوم دی بل ته کلر سلیکټ کولی د خپلې مرضۍ ته بیا نو کلر ته یو کلر هم نه ورکړي یو کلر ورکړه ته نو کلر کړه نو هغه به دې نه واپس څه شي ریموو شي ها بیا په دې کې بل یو اپشن دی چې هغه ته وایي مور کلر تاسو کلیک کړئ نو تاسو دلته یو کلر سلیکټ کړئ چې د خپلې مرضۍ چې کوم کلر ده نو بیا هغه څه کوي اوکې کوي هغه زموږ سره کلر به چې کوم دی دلته سیټ شي نو په دې طریقه باندې موږ څه کولی شو شیډینګ ورکولی شو ټیکست ته صحیح شو نو کلر ها دلته به راشو نو کلر صحیح شو دا واپس دې طریقه باندې ریموو کېږي بل زموږ سره دی بارډر باټم بارډر زه دا ټیکست دی دې ته زه یو بارډر ورکوم صحیح شو دلته به زه کلیک کوم په دې باندې باټم بارډر لاندې چې کوم بارډر دی هغه زه ورکوم نو په دې به کلیک کړي نو زموږ سره څه راغلی باټم بارډر راغلی صحیح شو بیا به سلیکټ کړي بیا ته غواړې چې یاره زه دې ته ټاپ بارډر ورکوم د پاسه چې کوم بارډر دی هغه ورکړم نو په دې به کلیک کړي ټاپ بارډر مو راغلی بیا ته غواړې چې یاره زه لیفټ بارډر وکړم لیفټ هم راغلی بیا ته غواړې چې زه رایټ بارډر دی هم زما سره دلته سلیکټ شي نو رایټ بارډر نو څلور وړه بارډر زموږ سره راغلی بیا ته غواړې چې زما سره د یو بارډر نه نو بارډر زما تاسو کتلی شئ که نه یو بارډر بیا ته په یو ځل وایې چې یاره زه ټول بارډر یې زما سره شي نو آل بارډرز به شي تاسو کتلی شئ ټول بارډر چې کوم پیراګراف دی هغه ته بارډر سیټ شو صحیح شو بیا زموږ سره په دې کې دی انساید بارډر دی زموږ سره صحیح شو انساید بارډر مطلب دا زه په ټیبل کې یوز کیږي صحیح ده بیا زما نو بارډر کو بیا به راشي بیا په دې کې آوټ سایډ بارډر دی مطلب صرف آوټ سایډ چې کوم بارډر دی هغه به زموږ سره دغه شي تاسو کتلی شئ آوټ سایډ بارډر چې کوم دی هغه سیټ شو صحیح ده بیا زموږ سره ما نو بارډر کو واپس بیا راغلم بیا په دې کې انساید بارډر چې کوم دی هغه زه په ټیبل کې یوز کیږي دا موږ په ټیبل کې وایو صحیح ده بیا انساید هاریزونټل بارډر چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ کنه صرف هاریزونټل چې کوم بارډر دی هغه سیټ کیږي د دې کمانډ په تھرو باندې بیا راشو ما نو بارډر کو او بیا ورټیکل بارډر هم په دې باندې سلیکټ کړو خو دا زیات ورټیکل بارډر چې کوم دی هغه زموږ سره په ټیبل کې بیا کار کوي صحیح ده په ټیبل کې موږ سټډي کوو انشاءالله بیا زموږ سره هاریزونټل لاین دی ته یو لاین هاریزونټل چې کوم دی هغه دا کولی شي ډرا کولی شي صحیح ده بیا په دې کې زموږ سره بل اپشن څه دی بل اپشن زموږ سره دی ډرا ټیبل ته یو ټیبل چې کوم دی ته ډرا کې فار ایگزامپل زه دلته راغلم زه یو دلته ټیبل ډرا کوم نو ضرورت وي که نه ګوره زه یو ټیبل دلته ما ډرا کوم هغه کې ګوره ته لاین ډرا کولی شي صحیح شو بیا پکې داسې هاریزونټل یو لاین ته ډرا کولی شي نو په دې طریقه باندې موږ څه کولی شو ټیبل ډرا کولی شو ټیک شو ښه بل زموږ سره دی ویو ګریډ لاین دا زموږ سره ټیبل سره ریلیټډ انشاءالله به دا چې کوم موږ په ټیبل کې انزرټ چې کوم دغه دی په هغه کې موږ په ټیبل کې انشاءالله سټډي کوو بل زموږ سره بارډر اینډ شیډینګ دی بارډر اینډ شیډینګ زموږ سره څه دي ګوره تاسو دلته بارډر موږ ورکولی شو ته بارډر سټایل سلیکټ کې څنګه بارډر وکړې زه دا سلیکټ کوم او ما اوکې کو دا تاسو کتلی شئ که نه بارډر زه دې ته بارډر وکړم سوري دا ما سلیکټ کو بیا به راشئ دلته بارډر اینډ شیډینګ ته به راشئ زه دلته غواړم چې کوم سټایل ورکړې دا سټایل زه ورکوم کلر زه ورکوم اټومیټیک ته کوم کلر کې زه یاره یلو کلر ورکوم صحیح شو ها او د دې ویډ چې کوم دی نو ویډ دا ما ورکوم صحیح ده او ما څه وکړو اوکې کو نو تاسو کتلی شئ چې یو بارډر چې واسو موږ فارمیټینګ هم هغه کلر هم ورکو او داسې موږ سیټ کړو صحیح ده ها بیا زموږ سره په دې کې بل بارډر ته به بیا راشو په دې کې چې کوم دی شیډوز ته ورکولی شي صحیح ده بیا په زموږ سره بل دی پیج ان بارډر په دې کې د سټایل کلر دغه کولی ویډ دغه کولی شي او بل په دې کې یو اپشن دی آرټ چې تاسو راشئ دلته په دې کې مختلف زموږ سره ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي فار ایگزامپل ته وایي چې یاره زه خپل ډیزاین سلیکټ ته غواړې چې یاره دا ستا سره دا ډیزاین دی راشي اوکې که نو تاسو کتلی شئ څومره زبردسته ډیزاین چې کوم دی زموږ سره راغلی بل تاسو یو
پیج بارډر ته راشئ او دا سلیکټ کړئ نو ستاسو سره به څه راشي څومره زبردسته چې کوم دی بارډر د پیج بارډر زموږ سره راغلی صحیح ده په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی پیج ته بارډر ورکولی شي صحیح ده ها بل زموږ سره شیډینګ دی نو هغه هم تاسو کلر ورکولی شي څنګه کلر ورکولی شي نو دا زموږ سره په نننۍ کلاس کې مونږه پیراګراف چې کوم ګروپ دی هغه کې مونږه چې کوم کمانډز دي هغه مونږه سټپ بای سټپ چې کوم دی ټول سټډي کړل امید دی ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ خامخا لایک کړئ ځکه چې لایک مونږ ته موټیویشن میلاو شي او سبسکرایب کړئ څه مسله ته هغه په کمنټس کې په یوټیوب کې مونږ ته په کمنټس کې ووایئ او د خپلو ملګرو سره هم دا لینک چې کوم دی دا ویډیو شیر کړئ چې هغو ته هم پیدا ولرسي او زمونږه چې کوم د ډي آی ټي څوک نیو وي په دې چینل باندې نو هغه چینل سبسکرایب کړئ او هلته پلی لیست ته لاړ شئ چا نه چې کوم کلاسز مې شوي هغه چې کوم دی هغه وګورئ تھینک یو سو مچ